السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان راشد خان په حق باندې یو نوی خبر درکړم چې راشد خان دغه فلسطین او د افغانستان په حق کې راوتلی دی. یعنې راشد خان دغه نن سبا چې کوم حالت په افغانستان کې دی یا فلسطین کې چې کوم ظلمونه روان دي د هغه په حق کې بیا راشد خان څه خبره کړې ده په دغه ویډیو کې درته وایم. خو که تاسو هم د راشد خان مینوال یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ. زه راځم تاسو ته وایم لکه څنګه چې موږ وګورو نن سبا نه تنها په افغانستان کې بلکې فلسطین کې دغه څو ورځې راهیسته د اسرائیل له خوا نه ډېرې سختې حملې په فلسطین کې ترسره کیږي او ډېر زیات بېګناه خلک لکه څنګه چې افغانستان کې په شهادت باندې رسول کیږي همدغسې په فلسطین کې هم دغه څو ورځې راهیسته ډېر سخت ظلمونه روان دي د اسرائیل له خوا نه. او دغه ښه خبر خو بیا دلته دغه ده چې دغه ټوله دنیا کې که موږ وګورو دغه ترکیې که وګورو بعضې نور مملکتونه که وګورو دوی راوتلي دي د فلسطین په حق کې دغه په ټویټر کې یا فیسبوک کې یا همدغسې په خبرونو کې ډېر زیات خبرونه خپاره سول. نو دغلته د فلسطین لپاره خو غږ جګ کړی د خلکو او همدغسې د افغانستان راشد خان هم د فلسطین په حق کې بیا یو ټویټ کړی ده. نو راشد خان په خپل ټویټر کې بیا دغسې ټویټ کړی ده چې فلسطین خلکو لپاره او همدغسې د افغانستان خلکو لپاره چې ده لیکلی چې یو کرکټر په حیثیت باندې به زه چې ما ټوله دنیا کې یعنې موږ کرکټ کوو زه غواړم دغه دنیا چې کوم ده دغه دنیا نه د جنګونه ختم سي بیخي دغلته دنیا کې ظلمونه باید ختم سي او زه نه غواړم چې په د افغانستان کې او همدغسې په فلسطین کې چې څومره خلک مړه کېږي دغې نه غټ جرم بیخي ما کتلی نه ده او همدغسې په فلسطین او په افغانستان کې واړه ماشومان په شهادت باندې رسول کېږي. ما ته نه ښکاري چې دې نه کوم غټ جرم په دې دنیا کې به بل کوم یوي او همدغسې بیا دا خبره هم کړې چې زه غواړم دغه د ماشومان یعنې وړکي ماشومان چې کوم دي دغه یعنې غواړم چې دغوی د مرغۍ په اوازو باندې راجګ کړم په سبای کې دغه د مرغۍ په اوازونو باندې دغه واړه ماشومان راجګ سي نه د بمونو په اوازونو باندې. یعنې نن سبا که موږ د افغانستان حالت وګورو یا د فلسطین حالت وګورو ډېر بد حالت دی. نو دغلته راشد خان هم خپل ټویټ کړی او نورو ډېرو خلکو دغه په حق کې د فلسطین په حق کې ټویټونه کړي دي. خو راشد خان بیا که موږ وګورو افغانستان یادونه یې ورکې کړې ده. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.